السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې ستاسو په موبایل کې پلی سټور کار نه کوي یا ستاسو په موبایل کې له پلی سټور څخه زیاتره اپلیکیشنان نه راډاونلوډېږي نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به ستاسو په موبایل کې یو ډېر خوندور اپ سټور در وښیم چې دغه اپ سټور په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې په خپل موبایل کې د خپلې خوښې اپلیکیشنان راډاونلوډ کړئ. او دوستانو ګور داسې ډېر زیات اپلیکیشنان دي چې هغه په پلی سټور کې نه دي موجوده، خو په دغه اپ سټور کې هر کوم اپلیکیشنان موجوده دي او دغه اپ سټور له تاسو څخه اکاونټ نه غواړي. بغیر اکاونټ تاسو په دغه اپ سټور کې د خپل خوښې اپلیکیشنان را ډاونلوډولای شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو لپاره تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم د اي پی کې پیور. دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته او د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه تاسو ته د دغه ویډیو په اخر کې درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي، دا سیم دی د لکه پلی سټور. ګور لاندې سټور ته لیکلی دی، په دې سټور باندې به تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به ټول اپلیکیشنان راواړي. اوس مار اپلیکیشن خوښ په هغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ او هغه اپلیکیشن له دغه څخه ډاونلوډ کړئ. دغه رقم که چیرې یو اپلیکیشن کې سرچوئ، سرچ ته به راسئ. په سرچ چې کله هم تاسو کلیک وکړئ دلته به سمپل تاسو د هغه اپلیکیشن نوم ولیکئ. نو کله چې دوستانو دلته تاسو د هغه اپلیکیشن نوم ولیکئ نو سرچ به کوئ. کله چې تاسو سرچ کې ګوره څنګ ته اپس لیکلی ده، په دغه اپس باندې به تاسو کلیک وکړئ نو لاندې به دلته تاسو ته هغه اپلیکیشن راواړوي. بیا به سمپل تاسو په هغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ نو ګوره څنګ ته انسټال لیکلی ده، په دغه انسټال بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او په کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ نو هغه اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې انسټال شي. نو دغه رقم دوستانو راځو چې تاسو ته اوس دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. نو دې لپاره به تاسو ولر په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.seo.com/apk pure. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ او سمپل په گو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه ویب سایټ خلاص شي. نو دلته به تاسو لاندې ولاړ شئ، لاندې تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي، په دغه ډاونلوډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او دغه اي پی کې اور اپلیکیشن به دغه اپ سټور به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.